سلامونه او نیکې هیلې ملګرو په دې چې روغ او جوړ به وي او د سیاه جامې به پر تن وي. خوښ یم چې زموږ یوټیوب چینل په کامیابۍ سره مونیټایز شو، نو ټول ملګرو ته مبارکي وایم. ملګرو خبرې ډېر نه زیاتوم. یو ملګري پوښتنه کړې وه چې څنګه کولی شي سامسنګ اکاونټ جوړ کړو. نو راځو لومړی سیټینګ ته. په سیټینګ کې اکاونټ اینډ بیک اپ دې برخې ته راځو، بیا مانیج اکاونټ ته راځو، بیا پکې اډ اکاونټ ته راځو. نو لومړی سامسنګ اکاونټ چې دا برخه کې کاږو او بیا پکې کریټ اکاونټ برخه. نو دلته کومه پالیسي چې د هغې سره ټیک مارک کوئ I have read and agreed to all of the above. بیا agree option. دلته نو خپل ایمیل داخلوو. ملګرو پاسورډ به په دې شانتي ورکوئ. تاسو ولیدو په دې شانتي پاسورډ به ورکوئ، ټول به یو شان نه ورکوئ. خپل نوم داخلوم. په نوم کې به هېڅکله فاصله نه ورکوئ. دلته نو تاریخ ته راځو. ډن کوئ کریټ اکاونټ برخه کې کاږو. دلته به اوس خپله د ټلیفون شمیره پکې داخلوو. ښه ملګرو موبایل ته کوډ راغی، غواړم چې دلته داخل کړم کوډ. ښه ملګرو ویریفای کې کاږو. ملګرو اوس راځو نو ایمیل ته. د ایمیل د طریقه هم دا ویریفای کوو. go to inbox, verify your Samsung account. دلته ایمیل ته راغلو. که چیرته ایمیل تاسو ته راسان را نشي بیا د جیمیل د لارې کولی شئ. خپله کوم جیمیل مو چې خلاص کړی دی پکې هغه خلاص کړئ. نو راځو دلته ویریفای اکاونټ ته. ښه ملګرو اکاونټ ویریفای شو. اوس بیک کېږو. تاسې ګورئ نو دا ملګرو د سامسنګ اکاونټ د جوړولو طریقه. نو که چېرته د موبایل هارډویر یا سافټویر کې کوم مشکل لرئ نو په کمنټ کې راته خپل پوښتنه شریکه کړئ، انشاءالله چې ځواب به درکړم که چېرته زما د وس پوره وي. نو که چېرته مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی شمس MSD مسعودي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو له ملګرو سره شریکه کړئ. تر بیا ښې چارې الله پامان.